الرجيم وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون واللسم فارا سورة الانبیاء 57 نمبر آیت تے واقعہ د ابراہیم علیہ السلام اغا بیانیدلہ مخکی د ابراہیم علیہ السلام صفت ذکر شو چې الله فرمایي چې ابراهیم علیه السلام ته د ورکوټوالي نه موږ رشد ورکړی او پوهه د دین هم ورکړې وه او بیا ذکر شو چې د ابراهیم علیه السلام پلار هم بت پرستو او قوم چې و هغه هم بت پرستو ابراهیم علیه السلام اول د هغوی نه په دغه شرک باندې د دلیل پوښتنه وکړه چې دا تاسو دا کوم شکلونه جوړ کړي چې 2 بوتانو بعضې د ستورو په شکلو بعضې د بزرګانو شکلونه یې وله جوړ کړي بعضې د سرو زرو بعضې سپینې زرو بعضې د کاڼو نه بعضې د لرګو نه بعضې د پیتلو نه قسمه قسم شیزونو نه یې جوړ کړي ابراهیم علیه السلام ورته چې څه دلیل دی په دې خبره چې تاسو دې ته عاکفون یې ځان نه منجوران جوړ کړي او تاویږئ ته عبادت او بندګي کوئ نو هغوی څه خو څه دلیل نه و خو به دغه دلیل ورته پیش کړي چې زموږ مشرانو دا کار کړی دی نو موږ د هغه مشرانو په تابعدارۍ کې هم دا کار کوو ابراهیم علیه السلام ورته وایي څنګه چې تاسو ګمرای و آباؤکم فی ضلال مبین استاسو مشرانم دقه شان په ښکاره ګمراهۍ کې روانو بیا دوی د ابراهیم علیه السلام نه تپوس وکړو چې تا سره څه دلیل دی تا سره څه حق دلیل شته که نه ام انت من اللاعبین تاسې موږ پسې ټوقې کې ابراهیم علیه السلام ورته وایي چې او ما سره هغه دلیل دی چې کوم زما رب دی نو د هغه ربوبیت ته زه تاسو م رابلم چې هغه رب د اسمانونو د ځمکې دی او داسې رب دی فطرهن چې د اسمانونو د ځمکې څه نقشه نه وه په اول ځل هغه پیدا کړي نو کله چې دا خبرې اترې وشولې دا اصل کې دعوت د ابراهیم علیه السلام د خولې چې دوی ته یې ورکړو اوس ابراهیم علیه السلام عملی مظاهره ښکاره کوي ایمانی او دینی غیرت ښکاره کوي چې د الله د دین دپاره ګوره څومره قرباني دی ورکوي او د دې قربانۍ د وجې بیا دې اور ته غورځېږي نو ابراهیم علیه السلام قسم وکړو چې وتالله قسم په الله لأکیدن اصنامکم خامخا زه به چل ول جوړوم ستاسو د بوتانو دپاره بعد ان تولوا مدبرین
رستو د اغنا چې وګرځئ تاسو مدبرین شا کوونکي. سورة الصافات کې راځي الته د دې قوم په کال کې یو ورځ وه چې په هغې کې به د دوی میله لګېدله، جشن به یې پکې مناوه، لکه څنګه چې د فرعونیانو وه. نو تفسیر ابن کثیر رحم الله او نور مفسرینو ذکر کړي دي چې دوی هغې میلې ته تلل، دا ټول روانو، هلته به قسمه قسم لوبې وغیره کولې، جشنونه به یې مناوخل. نو دې پلار د ابراهیم علیه السلام ته چې راځه تم موږ سره میلې ته لاړ شه، ته خو زموږ د دې خدایانو بد وې، خو راځه چې پته درته ولګي چې موږ د دوی څومره احترام او قدر هلته کوو، اب هم ویني او راځه موږ سره به چکر هم وي. ابن کثیر رحمت الله علیه ذکر کړي و ابراهیم علیه السلام ورسره روان شو، خو چې لږ مزل یې وکړو نو دوی ویلي هلته سورة الصافات کې راځي 30 پاره کې ورته ویلي انی سقیم، زه بیمار یم، زما تبه ده، زه سخت بیمار یم، زه تاسو سره نشم تللی، زه به دنه پاتې شم. دې ته اصل کې ویلی کېږي توریه د علماو په زبان کې. د ابراهیم علیه السلام دروغ نه دی ویلي، توریه دې ته وایي چې مخاطب سړی چاته چې خبره کوي هغه ته یو مقصد والی او د ویونکي مقصد ته بلی جدای، دې ته توریه وایي. لکه هغه باچا ته هم څه ویلي چې دا ښځه زما څه ده، خور مې ده، نو باچا خو ته دا مقصد واغسته چې دا به حقیقي خوري که نه، حالانکه په دین کې څه وه، خورې وه، دې ته توریه وایي. او دلته یو بله توریه به هم کوي، هم پکې راځي. دا 3 توریې ابراهیم علیه السلام کړي، دا دروغ نه و. چې ده ورته ویلي زه بیمار یم، بس دی ایثار شو، پاتې شو. نو کوم چې نوجوانان هلکانو لږ چالاک او د خپو نه تکړه و هغه مخکې لاړه، نو کوم چې په دغه ډله کې لږ کمزوري و هغه پاتې و، د ده سره لا روان دي. نو چې څنګه پاتې شو نو دغه وخت کې دا خبره وکړه چې قسم په الله ستاسو د دې بوتانو به زه اوس علاج وکړم. نو په دغه کې چې کوم کسانو په دې ډله کې هغوی دا خبره څه کړه، واورېده، نور خو لاړه مخکې دا خبره یې واورېده. نو وروستو بیا په خپله ورته وایي چې دا خبره موږ د ده نه اورېدلې وه، دا کار به عمده کړی. نو دغه وخت کې ابراهیم علیه السلام قسم وکړو، وتالله او قسم په الله باندې، لأکیدن اصنامکم، خامخا چل به جوړوم بوتانو ستاسو ته، بعد ان تولو مدبرین، رستو د هغې نه چې وګرځئ تاسو مدبرین شا کوونکي. څه مطلب، تاسو لاړ شئ نو بیا به زه ستاسو د بوتانو علاج کوم. مفسرینو ذکر کړي دوی به څه کول، دی بوتانو مخې ته به دوی خواږه شیزونه ایښي وو خوراک دپاره، مټیان وغیره، حلوا وغیره به پخ کړې وه. نو دا خو هغوی ته هم پته وه چې دی نشي خوړی، دا به یې دې مخې ته ایښي وو دې دپاره چې د دې بوتانو د وجې نه په دې کې برکت راځي. نو چې واپس به راله بیا به یې ته د مخې نه هغه راوچت کړه، ځان سه به یې کور ته ویوړو. لکه اوس هم خلک د دې درګاهونو نه راوړي که نه، بر امام ته چې لاړ شي ښه چاولي داسې غوبل ورباندې جوړي، ها خورده وی ورته په شاپر کې را په مخه کړي، یاره وی زما مور بیماره ده، دا چاول به هغه چې وخوري نو هغې بیماري پکې سیوا شي، هغې له غوړ ښه نه وي او هغه د پنجابیانو چاولي تش مرچکې نو هغې ښه بیماري سیوا شي. نو دوی به دقه چل کو. نو دوی چې کله د میلې ته تللو نو اول د خپلو بوتانو له ورلل 2 بوتانو، نو چای مخې ته یو شیز کېښودو، چای بل کېښودو، او بیا لاړه میلې ته، بوتانې په دې خپل ځای باندې پرېښودل، دوی لاړه جشن مناوخلو دپاره. ابراهیم علیه السلام خو موقع وکتله چې سړي خو نشته او ځای خالي دی. نو ابراهیم علیه السلام راغی او مفسرینو ذکر کړي اولې دې بوتانو نه داسې د ټوقو پته ورته پوس وکړو، مسخره یې پسې وکړه، ویلې ولې نه خورئ، مخې ته هم خوراکونه پراته دي هسې ورته ګورئ. او بیا قدوم تبرګی ورسره په غاړه کې و، خو مضبوط تبر یې ځان سره اغوستی و، او چې رالی به شروع یې په وکړه. نو الله وایي فجعلهم جزازا، وی ګرځول دغې بوتانو لره جزازا، ټوکړې ټوکړې،
زره زره یې کړه، سرونه ته هغلته غوزار کړه، خپې ته اخوا غوزار یې کړي. الا کبیرا لهم، بغیر د غټ د دوی نه. په دې بوتانو کې یو غټ بوت و، هغه یې مات نه کړو، هغه یې روغ پرېښود. او دا نور چې څومره و هغه یې څه کړه، جزازن توکړې توکړې کړو. جزاز عربۍ کې وایي زره زره کولو ته. نو دا غټ چې کوم دی پرېښود. اوس هم خلکو باباګانو کې غټه واړه جوړ کړي که نه، څوک دا پلانکې بابا لږ پاور ورسره زیات دی، هغه له لاړ شي بیماري به دې ښه شي. څوک دا بل دی خو دا لږو دا د هغه په نوسو کې راځي، د سره پاور کم دی. نو هغوی هم په دې بوتانو کې غټه واړه جوړ کړو، چاته یې غوث اعظم وي، چاته یې غوث اصغر به وي. نو ابراهیم علیه السلام ټوکړې ټوکړې کو، خو دا غټې ته پرېښود. اوس مقصد ذکر کوي چې دا غټې ولې مات نه کو. لعلهم دې دپاره الیه یرجعون، چې دوی به راوګرځي دې طرف ته. د دې دوه تفسیره دي. بعضې مفسرینو دا هم ذکر کړي دي چې دا تبرې والا په دې سټ کې ځوړن کو. ابن کثیر رحم الله وی بعضې وی چې د بوتانو خلاصونه دي لاس پسې ولا وتړه دا تبر. نو د دې مقصد دپاره وکړه چې دا خلک به واپس راځي که نه. نو د دې دوه تفسیره لعلهم یرجعون ذکر کړي. پس یو تفسیر دا چې دوی را واپس شي، نو د دې بوت خواله به راشي، دنه به تپوس وکړي که نه چې څنګه دا کار شوی، دا کار چا وکړه، دا تا مات کړي، چا مات کړو. دویمه معنی دا ذکر کړي چې دی ابراهیم علیه السلام له به راشي، هغه ته به راوګرځي. او ابن کثیر رحمت الله علیه ذکر کړي چې په دې کې مقصد د ابراهیم علیه السلام دا چې دا ټول قوم ما ته راشي، زه یو داسې کار وکړم چې دا ټول لا جمع شي، نو ما ته به د دعوت څه میلاو شي موقع. لکه که یادي د موسی علیه السلام په واقعه کې موږ ویلي چې جادوګر را جمع شو، نو اول ورته هغه څه ورکړی، هغه ویلې چې موقع دا راشه اوس خپل کار پکې وباسه. وتالله او قسم په الله لأکیدن اصنامکم، خامخا چلول به جوړوم بوتانو ستاسو ته، بعد ان تولوا مدبرین، رستو د هغې نه چې وګرځئ تاسو شا کوونکي. فجعلهم جزازا، نو وی ګرځول هغې لره ټوکړې ټوکړې. الا مگر کبیرا لهم، الا بغیر کبیرا لهم د غټ د هغوی نه. لعلهم د پاره د دې الیه یرجعون چې دوی را وګرځي هغې ته. او دې بل آیت کې ذکر کوي پس هغوی خو هغه جشن میله ختمه شوه، رالل چې کله راله راورسېدل نو د خپلو معبودانو خواله راله چې ویې کتل ټول لاندې پراته دي، یو غټ پکې روغ ولاړ دی، نور ټول لاندې په ځمکه باندې پراته دي. حلواګانې مقشان پرتې دي، مټیان وغیره یا خواږه نور سیخي و هغه مقشان پراته دي، سړي لاندې سرونه ځوړند دي. نو خپل منځ کې اوس دا خبره وکړه، من فعل هذا بآلهتنا، قالو اویل دوی من فعل هذا، چا دا کار کړی دی بآلهتنا د معبودانو زمونږ سره، انه لمن الظالمین، یقینا دی خامخا د ظالمانو نه دی. خپل منځ کې دا خبره چې دا خو ډېر لوی ظلم شوی، زمونږ د دې معبودانو غټه بېعزتي شوې ده، دا کار به چا کړي. چې کله دوی دا خبره وکړه نو بعضې کسانو پکې وویلي، او دا بعضې کم دي، ما درته ویلي چې کله ابراهیم علیه السلام دغه خبره کړې وه نو هغوی څه کړي اورېدلې وه، نو هغه خو هم پکې و، نو هغوی ورته اوس وویلي قالو اویل دوی سمعنا، اوریدلی دی مونږه فتن یو نوجوان هلک دی، یذکرهم چې یادوي دوی لره په بدۍ سره. دغه کسان ویل چې مونږ اوریدلی چې یو نوجوان هلک دی دلته، یذکرهم دا معنی د هغه زمونږ د دې بوتانو ډېره بدي یادوي، هر وخت یې بدي بیانوي. او دغه مقصد دی چې دا خبر هغه کړې وه چې لاکیدن اصنامکم. نوم یې څه دی؟ یقال له ابراهیم، هغه ته ویلی کېږي ابراهیم. ګوره ابراهیم علیه السلام د الله رب العالمین څه نوم یاد که؟ فتن. فتا په عربی کې نوجوان هلک ته وایي. نو د دین دپاره قرباني دا په ځوانۍ کې کېږي، چې سپین ږیری شي نو بیا به څه سړی قرباني ورکړي، بیا ګرانه شي که نه. داسې مقابله د بوتانو سره کول دا د ځوانانو کار دی.
نو ځواني دا ډېر ښه صفت دی خو چې سړی په دین کې استعمال کړي. نن زموږ نوجوان طبقه بل طرف ته روانه ده. نو چې کله دا خبره وشوه نو به د ټول ورباندې اتفاق رالی چې بس دا کار به هم ده کړي. نو دغه وخت کې مفسرین ذکر کوي کوم چې باچاو نو د هغه نوم نمرود، دا ظالم باچاو. نو بس په صلاح باندې دا خبره وکړه چې دا سړی اوس راولئ ریولی خود علی اعین الناس، خلق هم راجمع کوي، د خلکو مخامخ پیش کوي میدان ته چې دا ټول خلق ولاړي دی راولي. څه دپاره؟ لعلهم یشهدون، دلته شهادت معنی د تماشه کول. لعلهم دې دپاره یشهدون چې دوی تماشه وکړي، څنګه چې د زموږ معبودانو ته بد کتلي بېعزتي وله کړي، دقه رنګ دی د خلکو مخامخ راولي چې موږ هم وله سزا ورکړو چې دا خلک یې څه وکړي؟ تماشه وکړي. قالو اویل دوی فأتو به راولی دلرا علی اعین الناس، په مخامخ د سترګو د خلکو، لعلهم یشهدون، دې دپاره چې دوی تماشه وکړي. ابراهیم علیه السلام راغی، بس میدان ته حاضر شو. نو دوی ته تپوس وکړو اانت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراهیم، ابراهیم زمونږ د معبودانو سره دا کار تا کړی، دا سرونه او دا خپې لاندې پراته دي، دا تا داسې ظلم زیاتی ورسره کړي. ابراهیم علیه السلام ورته وایي نه چې او ما کړي. ګوره حجت ور باندې قایموي. ابراهیم علیه السلام ورته بل فعله کبیرهم، بلکې دا کار به دې غټ کړی. تاسو ګورئ نه چې تبرې په غاړه کې پروت دی، دا به ده کړی، ځان ورته یاد نه که چې او ما کړی دی. دا ټول کار د الله رب العالمین په حکم باندې کړی دی. نو بل فعله کبیرهم، بلکې کړی به دا کار غټ د دوی. هذا دا د فاسألوهم ان کانوا ینطقون، تپوس وکئ که نه که چېرته دوی خبرې کولی شي. دا ټول ولاړ دی. ابراهیم علیه السلام ورته وایي چې دا به دې غټ کړی که نه، وکئ ته تپوس. تاسو ورته رامدد شوای، حاجتونه ته غواړئ، نو که خبرې کولی شي دا به تاسو ته. نو خو د کاڼو نه جوړ بوتانو یا د سرو زرو سپینو زرو نه خبره خو یې نه شي کولی که. نو دې خبرې په دوی باندې لږ څه ناسه اثر وکړو، او اثر یې په ځکه وکړه ټیک د مشرکانو خو څه ناسه عقل خو پکې و که نه. نو الله وی فرجعوا الی انفسهم، راوګرځېدل دوی ځانونو خپلو ته. څه مطلب؟ لږ سوچ او فکر کې پرېوتل، ځان ته سوچ، او وی ویلي خپل منځ کې چې انکم انتم الظالمون، یقینا تاسو لوی ظالمان. دا خبرې نشي کولی او موږ د دوی نه حاجتونه غواړو. دې وخت کې عقل لږ څه ناسو سیګنل یې راواغستل کاري شروع کړو، خو واپس ګوره بیا ګمراهۍ طرف ته ځي. نو دوه معنی د دې ذکر کړي چې خپل منځ کې یو بل ته ویل چې یاره موږ خو ډېر غټ ظالمان یو. فرجعوا الی انفسهم، خپلو نفسونو ته راوګرځېدل، سوچ او فکر یې شروع کړ. دویم معنی دا مفسرینو کړي چې یو بل ته ویل چې تاسو ډېر غټ ظالمان، څوکیدار خو به موږ مقرر کړی وی که نه، چې تاسو داسې دا خپل خدایان پرېښودل او ټول ته تلئ، یو کس به ورته ولاړ وی، نو دا نقصان به نه کېده. والله وی ثم نکسوا علی رؤوسهم، ثم نکسو نکس وی ښکته کېدلو ته، رؤوس جمع د رأس ته سرونو ته وی. ثم نکسوا علی رؤوسهم، بیا ښکته کړل دوی سرونه خپل، سرکوزی چې ورته وی، سرکوزه شول. اول ګوره په خپله سوچ او فکر شروع کې ویل چې دا خو موږ ډېر لوی ظالمان اقرار یې وکړو چې بت پرستۍ کې اخته، سمدس واپس خپل شرک ته واوښتل. پس بیا دا سرونه داسې ښکته کړل. او ابراهیم علیه السلام ته څه وایي؟ لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، ابراهیم تا ته ښه پته ده چې دوی خبرې نشي کولی. په خپله ګوره اقرار هم کوي. ابراهیم علیه السلام ورته وی که نه د دې غټ نه تپوس وکړئ که خبرې کولی شي. ابراهیم علیه السلام ته وایي چې تا ته ښه پته ده چې دوی خبرې نشي کولی. چې دا خبرې اترې وشوې، ابراهیم علیه السلام دا خو لوی لښکر ولاړو، نو هغه ویل راشه اوس څه ده، موقع ده. لکه سړي ګیر شو خپله خبره کې چې په خپله اقرار وکړه چې دا خو بوتان دي، خبرې نشي کولی. اوس هغه ورته دعوت پیش کوي. قال اویل ورته ابراهیم علیه السلام افتعبدون من دون الله،
آیا تاسو بندگی کوئ سوا د الله نه ما د هغه څه لا ینفعکم چې نفع نشي درکولی تاسو ته شیئا د هیڅ څیز ولا یضرکم نه ضرر درکولی شي تاسو ته. ابراهیم علیه السلام دلته اوس دعوت وچلو خو ویلې تاسو په خپله وایي چې دا خبرې هم نشي کولی. دویم تاسو د الله نه علاوه دا معبودان جوړ کړي نو دا نه تاسو ته نفع درکولی شي نه تاسو ته څه ضرر. مطلب دا دی که څه ته وغواړئ هم تاسو لی پوره کولی نشي او که تاسو د دوی بندگی پرېږدئ نو هم څه ضرر درته نشي درکولی ټکره وغیره نشي دررسولی. افل لکم بد ګڼم تاسو له. اف لفظ دا په عربی کې اصل کې د زجر او د راټنې دپاره راځي. لکه مخکې تیر شوي په سورة الاسراء کې د مور او پلار د حق په باره کې الله وی چې دا مور او پلار د ډېر هم سپینګیري شي نو اف قدرې به هم ورته نه وې ولا تنهرهما راټې به هم نه ښکلې د مینې محبت خبرې به ورسکي. نو اف کلمه دا د زجر د پاره راځي او شی چې سړی بد شي او بد ورته ګوري هغې د پاره لفظ د اف عربی کې راځي. نو ابراهیم علیه السلام ورته چې افل لکم بد ګڼم ستاسو د پاره یا بد ګڼم تاسو لره ولما او هغه څه لره تعبدون من دون الله چې تاسو بندگی کوئ سوا د الله نه. یعنی دی بوتانو تم زه ډېر په سپک نظر ګورم او تاسو تم ډېرو په سپک نظر ګورم چې صحیح انسانان او دا په څه ګنده کې اخته شوي. افلا تعقلون تاسو عقل نه کار نه اخلئ. سبا درس کې به راشي نو دوی چې کله لاجواب شو هیڅ جواب ورسه نشته نو بیا زور چلولی دی او همیشه د باطل پرستو خلکو دا طریقې چې بې جواب شي نو بیا څه کوي بیا زور په سړي باندې چلی خپله بدماشي ښکاره کوي. وتالله او قسم په الله لأکیدن اصنامکم خامخا چل به جوړوم بوتانو ستاسو ته بعد ان تولو مدبرین وروستو د هغې نه چې وګرځئ تاسو شا کوونکي. فجعلهم نو وی ګرځول هغې لره جزازا ټوکړې ټوکړې الا کبیرا لهم بغیر د غټ د دوی نه لعلهم الیه یرجعون دې دپاره چې دوی هغې ته واپس راوګرځي. قالو ویل دوی من فعل هذا بآلهتنا چا دا کار کړی دی زموږ د معبودانو سره انه لمن الظالمین یقینا دی خامخا د ظالمانو نه دی. قالو ویل دوی سمعنا اوریدلی دی مونږه فتن یو نوجوان هلک دی یذکرهم چې یادوي زموږ دی بوتانو لر په بدۍ سره یقال له ابراهیم ویلې کیږي هغه ته ابراهیم. قالو ویل دی فأتو به راولی اغلر علی اعین الناس په مخامخ د سترګو د خلکو لعلهم یشهدون دې دپاره چې دوی تماشه وکي. قالو ویل ورته دوی اانت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراهیم آیا تا دا کار کړی دی زموږ د معبودانو سره ای ابراهیمه. قال اول ورته په جواب کې ابراهیم علیه السلام بل فعله کبیرهم هذا بلکې کړی به دا کار غټ د دوی چې دا دی ولاړ دی. فاسألوهم نو تپوسو کوي د دوی نه ان کانوا ینطقون که دوی خبرې کولی شي. فرجعوا الى انفسهم نو واپس وګرځېدل دوی ځانونو خپلو ته. فقالوا وی ویل انکم انتم الظالمون یقینا تاسو ظالمان یې. ثم نکسوا علی رؤوسهم بیخکته کړل سرونه خپل. لقد علمت ما هؤلاء ينطقون وی ویل ابراهیم علیه السلام ته یقینا تا ته خپته چې دوی خبرې نشي کولی. قال اویل ورته ابراهیم علیه السلام افتعبدون من دون الله آیا تاسو بندگی کوئ سوا د الله نه ما لا ینفعکم شیئا ولا یضرکم د هغه څه چې نفع نشي درکولی تاسو ته د هیڅ څیز او نه ضرر درکولی شي تاسو ته. افل لکم بد ګڼم تاسو لره ولما تعبدون من دون الله او هغه څه چې تاسو بندګي کوئ سوا د الله نه افلا تعقلون آیا تاسو عقل نه کار نه اخلئ.